ودرېږئ صبر وکړه. راځه دې خوا عبدالحمیده زه دې اوس ګیروم ته صبر وکړه صبر وکړه نه پوهېږم چې څه وکړم. ستاسو په یاد دي پخوا موږ هم همداسې لوبې کولې. زه تاسو نامک مصطفی ورور مې هو په یاد مې دي. خو نامک به تل چال کوو. رښتیا اورېدلې مې دي چې نامک پاچا بیرته راغلی ستاسو سرکاتب ټاکل کېږي. دا نو بې انصافي ده. مخکې له دې چې کابینې ته اعلان کړم ته خبره شوې ښه ده چې نارینه نه یې که نه نو تا سره مې سیالۍ نه شوه کولی. زما سلطانه که زه سړی یم وای زما صداقت به هم ستاسو په څېر وای. خالد هم دومره مو وکولی شو چې پیدا یې کړو. هیله لرم چې زیاته توقع ونه لرو. د سلطان لپاره زموږ ټولې غواګانې له منځه لاړې. څوک چې بډې اخلي او خلک مجبوره کوي د دولت له خوا نه هغوی ته د اعدام حکم دی. په دې خو ښه پوهېږم نو بیا دې څه پرېکړه کړې ده؟ داسې پرېکړه چې فکر یې نشي کولی. ما ته وګوره ښاغلی خالده ته له دې کار سره زموږ د سر راښکارو د مړینې لامل کېدلی شي په دې پوهېږې که نه؟ زما د صبر کاسه نوره په نسکورېدو ده پوه شوې او که نه؟ پوهېږم چې نور صبر نه لرې فتح. کله چې د صبر خلاص شي بیا په یو ښه وخت کې هر څه چې د مخې ته راشي له منځه یې وړی شي.